پولیس اخته د دنیا پای د وکلن تدریجي مرګ کیسه د ناول اتمه برخه. د خوښۍ ستره څپه مې پر ټول بدن خواره شوه. نور مې د کتاب نوم پرېښی و، کوم چې د ویرونکي ژوند کیسه بیانوي چې ځینې خلک یې ښایي لوستلو ته هم زړه ښه نه کړي. وروسته مې ځان مکلف وګاڼه چې د وکلن تیارو مستند فلم د پولیس اخته آخر دنیا کتاب له لارې وړاندې کړم، څو یې نړیوال واوري چې روږديتوب څومره تیاره، غمجن، د لوړو او ژورو ډک ژوند دی. زه باور لرم چې د دې څنډې په پای کې به دغه کتاب زما د غمجن ژوند د پای او یو ښه ژوند د بیا پیل سبب وګرځي. د پایل کویلو په کیمیاګر کتاب کې مې لوستی و. که چیرته تاسو وغواړئ چې له ځانه ښه، اغېزمن او تلپاتې کار وښیئ یا یې په میراث پرېږدئ، له تاسو سره یو ځای ټول طبیعت او کائنات لاس سره ورکوي څو تاسو خپل ټاکل شوي هدف ته ورسیږئ. د دارالامان د روږدو کسانو 40 بستریز روغتون څخه د وتلو پر مهال په دې خوښ وم چې خپلې کورنۍ ته حد اقل له یوې ګټورې لاسته راوړنې سره ورګرځم او دوام ورکوم. خو د خواشینۍ خبره دا وه چې له دارالامان روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته سربیره پر دې چې ومې نشوی کولی نشه یي توکې پرېږدم، بلکې څو ورځې وروسته په چټکۍ سره زما مصرف او نشې لا پراخه شوې. نور زما او زما د بچیانو داستان د هغه هلک داستان ته ورته شو چې په روغتون کې پروت او ما یې په خاطر څو ځلې سخت وژړل. نور زه او زما بچیان له ښې راتلونکي څخه محروم شول او ټوله کورنۍ مې په بشپړ ډول د غمونو بدمرغه ډنډ ته وغورځېده. یو ځل بیا مې روږديتوب ته پناه یووړه. دې ماتې زه د تیارو تل ته ورسولم. اوس مې هره شیبه مرګ په خپلو سترګو لیده. څو ځلې مې مرګ تجربه کړ، خو بیا هم د خپل رب په مهربانۍ او ملتیا ژوندی پاتې شوم. په دې زوال سره مې هر څه له لاسه ورکړل، د کورنۍ باور، د ژوند موقف او هر څه، خو یو څه مې له لاسه ورنه کړل. د بریالیتوب لپاره مې په هیله باندې ایمان درلود. د هرې شپې پای ګردجن او تیاره وي، خو بیا هم که شپه هر څومره اوږده شي بالاخره سهار کیږي او روښنایي راځي. تیاره چې هر څومره اوږده شي، کله چې د هیلې او امید کړکۍ پرانیستل شي، نور امکان نه لري چې تیاره دې دوام وکړي او انسان دې نابود کړي. د هیلې یوه کوچنۍ اندازه دومره قوي او ځلانده ده لکه د لسګونو خونړیو کلونو ستونزې. د دارالامان 40 بستریز روغتون څخه وروسته مې پلار د یوه صدیق او ځوان مرده پلار په څېر خپلې ټولې هڅې او کوښښونه ترسره کړل، خو پایله یې ترلاسه نه کړه او ما په یو ډول ځان د روزګار پیښو ته تسلیم کړی و. تر پولیس اخته لاندې ژوند ورځ تر بلې ګواښونکی کېده. تر دې پله لاندې د ناځوانۍ کلتور په لویه کچه د انسان وژونکي څپې په څېر خپور و. د انسانیت او ملګرتیا پر بنسټ ژمن او صادق انسان هلته په ډېرې سختۍ پیدا کېده. ټولو یو بل ته فریب ورکاوه، هر چا خپل جرم د بل په غاړه وراچوه او په مجموع کې د هر چا دنده دا وه چې یو بل ووژني او یا یې عزت له خاورو سره خاورې کړي. پولیس اخته کې مې د د زوی په نوم یو ملګری درلوده، صادق، ژمن او ځوان مرده انسان و چې له ښار څخه به یې بوتل راټولول او پلورلې. دا کس په ملګرۍ کې له ځانګړي صداقت او میړانې څخه برخمن و. له ما سره یې په خیمه کې یو ځای ژوند کاوه. له ډاره ډکو او وحشتناکو ورځو موږ ته زیان ورساوه. دواړه په ډېره خطرناکه ناروغۍ اخته شوو. دا داسې ناوړه ناروغي وه چې د ناستې ولاړې توان یې له موږ څخه اخیستی و. یوه ورځ مې وکولی شول چې تر پولیس اخته لاندې د یو مواد پلورونکي موبایل د 20 دقیقو لپاره ترې واخلم، څو خپل فیسبوک پکې خلاص کړم او د قمندان جاوید نادري په نوم له خپل کاکا سره اړیکه ونیسم او ورته ووایم چې وضعیت مې ډېر خراب دی، لږې پیسې راته راولېږه. همداسې مې وکړل. له کاکا سره مې اړیکه ټینګه شوه. د پیسو غوښتنه مې ترې وکړه. ده راته وویل تر سبا یې درلېږم. د همدغې ورځې په مازدیګر مې یو بل موبایل پیدا کړ چې د حوالې شمېره یې راولېږله. هغه شپه د سختې لوږې او خمار له لاسه زما او د اته د زوی وضعیت ډېر خراب شو. سهار 4 بجې د ملګري خواته ورغلم او ورته ومې ویل د 1 ګرم شیشې لسمه برخه او د 1 ګرم هیروینو لسمه برخه راته راکه.
زه وروسته په پیسو پسې ځم چې راغلم پیسې دې درکوم. خبره مې یې ومنله. په خپله مې د شیشې ودانه راویسته. د درملو یو سیخ هیروین مې د اته زوی ته ورکړل. هغه ویستل او وروسته یې وویل ته لاړ شه زه بېدېږم. او ما هم په بیړه حرکت وکړ. سهار 5 بجې مې له پولیسو خته څخه پلی د سرای شمالي په لور یوې صرافۍ ته حرکت وکړ. شاوخوا 9 بجې سرای شمالي ته ورسېدم. 9 بجې صرافۍ خلاصه شوه او پیسې مې واخیستې. غوښتل مې چې پولیسو خته ته په ټکسي کې لاړ شم، خو هېڅ ټکسي چلوونکي دې ته زړه ښه نه کړ چې ما خپل ځای ته ورسوي. همدا یوه خبره یې کوله چې موږ پوډریان نه بیایو. مجبور شوم چې له سرای شمالي څخه د پولیسو خته په لوري پلی یعنې په پښو روان شم. که په لیني موټرو کې هم تللی وای نورو خلکو به اعتراض کوو چې پوډري دې ولې موټر ته پورته کړی دی. غرمه مهال پولیسو خته ته ورسېدم. وروسته مې د دواخانې له ګولایي څخه چپلی کباب واخیست او پولیسو خته ته ښکته شوم. 1 ګرام هیروین مې د اته زوی ته واخیستل او 1 ګرام شیشه مې د ځان لپاره واخیسته. په کومه خیمه کې چې موږ ژوند کاوه دلته اوس څو کسان راټول شوي وو. پوښتنه مې وکړه څه خبره ده؟ ځواب یې راکړ ملګری دې مړ شوی دی. زنه یې پرې تړلې وه او په پولیسو خته کې مې خپل یوازینی رښتینی ملګری چې د یوه ښه ملګري ټولې ځانګړنې یې درلودې له لاسه ورکړ. ما په لوړ غږ چیغې کړل او سخت مې وژړل. هغه هیروین مې چې ورته اخیستي وو 4 برخې مې کړل او 4 روږدو ته مې ورکړل. مړی مو له خیمې څخه د اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد په ویلو سره پورته کړ او د پولیس سر ته مو یووړ څو پولیس راشي او انتقال یې کړي. پولیس راغلل، مړی مو ورته تسلیم کړ او موږ بیرته خپلې خیمې ته راغلو. کله مې چې خپل وسایل وکتل ټول غلا شوي وو. د اته د زوی یوازې پښې روغې پاتې وې، نور بدن یې ټول ټوټه ټوټه شوی وو. ډېر خفه او غمجن شوم. له خپل ځای څخه اوچت شوم. پرېکړه مې وکړه چې نور به دې بدمرغه خیمې ته نه راځم. څو تنه په بیړه راغلل او له خیمې څخه تاو شول. مخکې مې یو ملګري راته ویلي وو نستوه وروره که لاړ نه شې وژنې دې. ورته ومې ویل ولې؟ ویې ویل مواد پلورونکو وویل که چیرې نستوه له دې ځایه ورک نه شي کومه ورځ به کوم خبریال راشي د نستوه په اړه به خبر جوړ کړي. دا د دې سبب کیږي چې په پولیسو خته کې زموږ کار او ګټه له ګواښ سره مخ شي. مخکې هم انځور اخیستل شوی وو او په پله باندې سریښ شوی وو. ملګري مې خبرو ته دوام ورکړ او ویې ویل چې مواد پلورونکو په خپل منځ کې ویل که لاړ نه شي د ده د وژلو ښه لاره دا ده چې وغښتلي پوډري ته 4 ګرامه مواد ورکړو سودا یې د چاقو په وسیله له منځه یوسي. نستوه وروره غوره لاره همدا ده چې ډېر ژر پولیسو خته پرېږدې، که نه د سلګونو نورو کسانو په څېر چې تر پولیسو خته لاندې ووژل شول ته هم وژل کېږې. وروسته مې فکر وکړ چې دا اته زوی هم لاړ او له دې وروسته دا ځای ډېر خطرناک دی. بهتره ده چې دا ځای پرېږدم. پاڅېدم او د پله 4 خواوې مې له سترګو تېرې کړې چې د تور پول د 114 پل تر څنګ 3 جسدونه پراته دي. یو سپین ږیری کاکا همدا مهال د سور کولو په حالت کې و. بل اړخ ته مې یو مواد پلورونکی له ښایسته هلک سره په خندا او مستۍ مصروف و. بلې څنډې ته لږ وړاندې یوه ښځه له ډېر خمار څخه ځورېده. زما تر څنګ یو ماشوم له لوږې کړېده او چا یې غږ نه اورېده. په همدې ډول زرګونه نورې پیښې چې هر یوه یې ترخه وه. د انسان زړه یې ماتاوه او په غمونو یې اخته کاوه. له دې ځایه مې حرکت وکړ. بیرته د اته د زوی خیمې ته ورنږدې شوم. ستونی مې له ډېره غمه ډک ډک کېده. په زړه کې مې ویل د اته زویه د قیامت په ورځ د لیدو په هیله. کله مې چې د پله 4 خواو ته وکتل زرګونه غمجنو کیسو زه هم د میلیونونو روږدو کسانو په څېر داسې راګیر کړم چې په زړه کې یې ساتلي وي او تور زړه یې ورځ په ورځ لا توره وي. په چټکۍ سره د پولیسو خته داخل ته لاړم. د کومې کندې په منځ کې چې مخکې وم هلته مې شاوخوا وکتل. ګورم چې روغ انسانان د تګ راتګ په حال کې دي. په چټکۍ سره له ګنده کندې ته راووتم او شاته مې وکتل. په زړه کې مې وویل ای نازوانه تمساح د الله په امان، ای نازوانه پوله د خدای په امان، ای د مافیا د شیدو غوا د الله په امان، ای د ستومانه کورنیو د هیلو او امیدونو قصاب خانې په مخه دې ښه. پرته له دې چې پوه شم زه چېرته ځم د دواخانې ګولایي څخه مې د سرای غزني په لورې حرکت وکړ.
اوس تیاره خوره شوې وه. له مجللو ودانیو څخه د تېرېدو په حال کې وم چې د ماشوم غږ مې په غوږو کې وکړنګېده. پلاره راشه راځه کور ته. دې غږ ډېر وځورولم، هغه جمله چې زما ماشومان یې هېڅکله هم نشي ویلی. پلار یې له دې پول څخه هغه پول او له هغه پول څخه دې پول ته خپل ټول عمر له صفر سره یو کړ. همداسې په خیالاتو او فکرونو کې ډوب شوم. آیا داسې ورځ به هم راشي چې روږديتوب پرېږدم، د وجود په داخل کې مې یوې منفي انرژي کړولم چې ووایم نه نه. وروسته مې له ځان سره وویل که چیرې ښه نه شم او روغتیا مې په برخه نه شي نو ځان وژنه خو کولی شم څو آرام شم او په ابدي خوب بیده شم. داسې احساس مې کاوه چې د اته زوی څومره خوشبخته و. له چیغو او فریادونو پرته خپل ژوند ته د پای ټکی کېښود او آرام شو. په زړه کې مې وویل خدایا ولې مې نه آرامه کوې؟ زه له دې څخه تنګ شوی یم، نور مې ژوند را څخه واخله. دا چې د اوسېدو ځای مې ورک او بې وسۍ ګیر کړی وم، په همدې خاطر سخت کړېدم. کله به مې چې خپلو زړو بوټو، خیرنو جامو، خیرنالو بدبویۍ ډک وجود او خیرنو اوږدو ویښتو ته وکتل، زه به پوهېدم چې له خواږه او حقیقي ژوند سره څومره اوږد واټن لرم. خپل ځان او ټولنې ته مې څومره زیان رامنځته کړی دی. یو پیاوړی ځواک چې کولی شول د افغانستان خراب وضعیت لپاره اغېزمن واقع شي، اوس مهال په نابودۍ او له منځه تلو حالت کې دی. همداسې مې چې خپلې لارې ته دوام ورکاوه، احساس مې کاوه چې د جګړې په میدان کې د زرګونو هیلو او خیالاتو سربیره په سترو سرګردانو مرمیو لګېږم. دومره ډېر پلی وګرځېدم چې نور مې پښې ستړې او بېسیکه شوې. کله مې چې شاوخوا وکتل او فکر مې وکړ، ان د شاهدو شمشیره د پله سر ته رسېدلی وم. توره شپه وه، د اریانا مارکېټ له چوکیدار او څو سپیو پرته بل هېڅوک نه لیدل کېدل. له شاهدو شمشیره پله څخه مې د سینمای پامیر پر پله حرکت وکړ. پله ته چې نږدې شوم، د معتادانو یوه ډله مې ولیده چې دلته ناست دي. زه هم ور نږدې شوم. پیسې او شیشه مې را سره و او د څکولو لپاره مې یوازې پایپ نه درلوده. یو لوړ جګقدی ځوان مې ولیده چې پایپونه جوړوي او پلوري یې. 20 افغانۍ مې ورکړې، څو پایپونه یې راکړل، خو دې ځوان پیسې نه راڅخه اخیستې، پایپ یې وړیا راکړ. د دې ښېګڼې په بدل کې ما یو څه شیشه ورکړه. ما چې ده ته وکتل، په دې پوه شوم چې زړه یې راسره ولګېده او غواړي چې راسره ملګری شي. خبرې مو وکړې، هغه هم د خپل ژوند او ماتې په اړه وویل. په ملي اردو کې وم، په نشه یي توکو روږدی شوم او اوس له بده مرغه دلته دغسې حالت ته را رسېدلی یم. دا ځوان ادریس نومېده، لوړ او د ښه هیکل لرونکی ځوان و چې اوس یې وزن ډېر کم شوی و. ادریس د پایپ جوړولو خپل ټول وسایل راټول کړل. وروسته یې ماته وویل نادري صاحب، بهتره ده چې له دې ځای څخه لاړ شو، زموږ خواته ډېر ښه ځای دی. ما ورته وویل سمه ده. زه چې لاړ شو، حرکت مو وکړ. د رجال برجسته ریاست څخه تیر شولو، د تخنیک لیسې ته ورسېدو. کله چې له هغه ځایه تیر شولو، د شاهدو شمشیره پله سر ته ورسېدو. وروسته ادریس په یو پړي باندې ځان ځوړند کړ. د پله لاندې برخې ته یې ځان ورساوه. ما هم ورته کار وکړ. دا وخت زما وزن ډېر کم شوی و. له یوه ځای څخه ښکته کېدل او پورته کېدل ډېر راته اسانه شوي و. کله چې ښکته شولو، د شاهدو شمشیره پله ختیځ لور ته د کاکا یونس په نوم یو سپینګری و چې د جمشید په نوم یو ملګری درلود. د مهرملنګ په نوم یې یو بل کس هم همدلته و. ادریس زه دوی ته ور وپېژندلم. جمشید او مهرملنګ زه له وړاندې پېژندلم. ویې ویل هو پېژنو یې، دا نستوه نادري دی. ادریس راته وویل په پلې سوخته او یا کوم بل ځای کې څه کوې؟ همدلته له موږ سره پاتې شه. ما هم ورسره ومنله. شپه اوږده وه او زموږ مصرف هم پیل شو. دې ځای له پلې سوخته سره ډېر توپیر درلود. دلته فرهنګ بیخي بدل و. یو بل ته به یې سختې ښکنځلې کولې. یو عادت یې ډېر ناوړه و. دا ډېره بده او له ظلم څخه ډکه ټاکنه وه. دوی به چې کله د سپیو کوچني بچیان ولیدل، په ډېره بې رحمۍ به یې وژل. ادریس راته وویل زه د 10 دقیقو لپاره چیرته ځم، بیرته راګرځم، ته همدلته اوسه. 10 دقیقې وروسته د سپو له 2 بچیانو سره راغی. ویې ویل صبر چې ساعت تېري وکړو. د سپي یو بچی یې راونیوه، تر ډېره یې له مرۍ څخه کلک نیولی و، نږدې و چې مړ شي.
وروسته پر ځمکه اوږد څملاوه، د هیروینو دود یې سپږمو ته ونیوه. سپی وکړنجېده، له خپل ځای څخه پورته شو، د مهر ملنګ خواته نږدې شو. ملنګ دا مهال کریستال څه کول، سیخې تیار ګرم و. سپی په نس کې ور باندې وواهه، د سپي چیغه پورته شوه. ادریس بیا له ځمکې څخه پورته کړ، په ډېرو پوچو الفاظو او ښکنځلو یې بیا زندی کړ. دومره وخت یې زندی کړ چې بالاخره یې له خولې څخه وینې وبهېدې. کله چې خوش یې کړ دمه یې ختلې وه او مړ شوی و. دا وخت ټول چوپ شول. وروسته یې د مهر ملنګ خواته وکتل او ویې ویل دا تر سبا شپې پورې وساته، څو بیا ساتیري ورباندې وکړو. وروسته یې هیروین په پرله پسې ډول وڅښول او ویې ویل خی ته همدلته پاتې شه، زه او نادري صاحب دواړه ځو د مخزن کوڅې ته. په هغه ځای کې مو د تیلو پلورلو یو دکان تر سترګو کړی دی. موږ به لاړ شو څو هغه دکان لوټ کړو او سبا بیا د ځان خمارولو غم وخورو. ادریس حرکت وکړ او مطلقه چوفتیا خوره شوه. د شاهد شمشیره پله له ختیځ لور څخه د یوه ځوان هلک غږ پورته شو. ویې پوښتل مهر ملنګه خیرت دی؟ مهر ملنګ داسې برېښېده لکه برېښنا چې نیولی وي. له خپله ځایه پاڅېده او ویې ویل امروکه رئیس جانه، نستوانه دری دی. هغه په نورین تلویزیون کې چې ویاندو، په ناڅاپي توګه د دغه ځوان علاقه زیاته شوه. ویې ویل نادري صاحب دا ځای چیرې او تاسو چیرې څه کوئ؟ دا ځای ستا ځای نه دی، راځه د کابل سیند ته زموږ خواته. د شاهد شمشیره پول زموږ ترمنځ وسلوونکې نقطه وه. ورته ومې ویل هلته نشم درتللی. ویې ویل ستونزه نشته مهر ملنګه، له نادري سره مرسته وکړه چې د پولې خشتي دوو خواو ته راشي. تر پلان د ډېر پلاستیکونه او اشغال چې کراچۍ لرونکو اچولي وو پراته وو. مهر څو دانې پلاستیکونه زما تر پښو تاو کړل. او ویې ویل ورځه د پله هغه غاړې ته له اوبو تېر شه. د هغه ځوان څراغ روښانه و او د پله بلې څنډې ته مې ځان ورساوه. دا ځای د نورو پلونو او ځایونو په پرتله برعکس ډېره لویه خیمه پکې وهل شوې وه او ډېر روښانه و. یوه ګازي ګیس هم دلته لمبې وهلې. کله چې دې څنډې ته ورسېدم دغه ځوان په خپله غېږ کې ټینګ کړم. ویې ویل سلام لالا، زما نوم لالای دی. د خدای په قدرت سره چې د دویمې حوزې په ساحه کې هېڅوک انتن نه راکوي، په ورور باندې دې د پولیسو زور هم نه رسیږي. په موسکا سره یې د کمیس له لاندې یوه بریته تمانچه راویسته، راته یې وښوده او ویې ویل مال د خدای دی، شپږو دانې له همدغه ډول تومانچو دي، له ورور سره شته. راځه دننه نادري صاحب. کله چې خیمې ته دننه شوم په اغلب ګمان یو 15 کلن او په څېره کې ډېر ښکلی هلک په 120 کوټه کې ناستو او چارسې څښول. لالای چې را داخل شو همدې ځوانکي هلک ته یې وویل هارونه وګوره څوک راغلی دی. نستوه نادري راغلی. هغه په نورین تلویزیون کې چې ویندویي کوله او ځینې خپرونې یې پر مخ بیولې. ځوانکي وویل هو دا پیژنم، ما په غزني کې د ده خپرونې کتلې. مسکی شو. ویې ویل ښه راغلاست نادري صاحب. لالي ته یې وویل دا ویان کاکا دې له کومه ځایه څخه راوستلی دی؟ ورته یې وویل چې دی راغلی و له مهر ملنګ سره ناستو. ورته ومې ویل افسوس تا پر حال، په همدې چل مې راویسته خپلې خیمې ته. کله چې کېناستم ګورم چې تر پښو لاندې مې یو وطني مزاري لاسي اوبدل شوې قالینه غوړېدلې وه. د خیمې په یوه څنډه کې څو دانې پلیټ تلویزیونونه چې شاوخوا 50 انچه وو ایښودل شوي وو. څو پایې د خیاطۍ ماشینونه، لسګونه دانې ښځینه دستکولونه، د آش ماشینونه، جنراتور او داسې نور. لالي وویل نادري صاحب څه اشتیا لرې؟ ځواب مې ورکړ هېڅ چې ته مې زړه نه کېږي، یوازې غواړم چې شیشه ووهم. ویې ویل هارونه نادري صاحب ته یو نوی پایپ ورکه او شیشه هم ورته واچوه. دا کار یې وکړ. وروسته پوه شوم چې لالا یو له هغو خطرناکو مجرمانو څخه دی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دی او هارون یې د خپلې جنسي استفادې لپاره ساتلی دی. هارون د شیشې پایپ ماته راکړ او په څه کولو مې پیل وکړ. لالي وویل نادري صاحب دا ځای د خپل کور دی، بېغمه همدلته له موږ سره اوسه. نشه دې درته رسیږي او یوه اندازه جیب خرڅ به دې هم درکوم. نور څه غواړې؟ ځواب مې ورکړ لالای صاحب دا ټول کارونه چې تاسو کوئ په بدل کې زه ستاسو لپاره څه وکړم؟ مسکی شو. ویې ویل
هیڅ هم مه کوه نادري صاحب، زموږ او تاسو وروري ده، بیا هم کومه خبره نه ده. کله چې پولیس راغلل ورته ووایه چې دلته زه یوازې خپله ژوند کوم، ستا په لیدو سره پولیس خیمې ته نه دننه کیږي او موږ هم نه ځوروي. ورته ومې ویل په دې اړه به بیا خبرې وکړو. مسکی شو، ویې ویل څه خبرې به کوو، سر له همدا اوس څخه له موږ سره یې نادري صاحب. د دې خبرې په کولو سره یو ډول اشاره وکړه او هارون ماته نږدې شو. ویې ویل هو نادري صاحب، د پاچا په څېر له موږ سره ژوند کوه، څه کوې چې د معتادانو په څېر هر ځای ګرځې. لالی او ټول معتادان پوهېدل چې د ټولنیز آفت پر وخت زما پر وړاندې پولیسو د خپل ځان لپاره یو ښه مقام درلود. د ترحم هغه مقام چې کله به راغلل ټول معتادین به یې وهل او ډبول او ورته ویل به یې چې د سړک په څنډو کې مه اوسئ، خو زما په لیدلو سره به یې د زړه سوي په توګه چلند کاوه او ویل به یې چې ګران نادري هیله کوم څه کوې، نور روغ شه، ایا ستا پر حال افسوس نه دی؟ زما چلند مجرم معتادین لیواله کول چې زه له دوی سره واوسم. لالی او هارون پوهېدل چې زما زړه نه کیږي او د دوی غوښتنه نه منم. په همدې وخت کې د پله له پاسه د څو تنو غږ راغی، رئیس لالي وروره شته یې؟ لالي په غرور سره وویل هو. ټول په یوه رسۍ راښکته شول. جالبه دا وه چې ټولو زه پېژندلم. د هغوی له جملې یوه کس چې ځان یې نسبتا نورو ته ډېر غښتلی ګڼه. لالي ته یې وویل ای لاليه، نادري پر موږ کومه خپرونه جوړه نه کړې، پام دې وي چې ډېر خطرناک ویان دی. ټولو وخندل. لالي هغه هلک ته وویل نه داسې نه ده، نستوه زموږ ورور دی، وروسته له دې به له موږ سره وي. د دې جملې په پای ته رسېدو هارون ماته نور هم نږدې شو. هڅه یې کوله چې ما د خپل ځان خواته جلب کړي. کومه هلکان چې لالي ته راغلي وو دوی جالب نومونه درلودل. د هغوی له جملې د یو نوم ګری وو، د بل نوم جیټ وو، د بل جک ترکیه او د یو بل نوم مایکل وو. وروسته لالي وویل ښه څه وکړو هلکانو، څه مو وکړل؟ ګری لالي ته وویل مایکل یو غوړ ځای تر سترګو لاندې کړی وو. ومو ویل چې 2 ورځې یې تعقیب کړی. نن شپه د یو کور ټول غړي واده ته تللي دي. د دې کور د لوټولو په خاطر مې جیټ او جک هم راوستلي دي. جالبه دا وه چې مایکل د لالي له همدې ډلې نه د هغو کورونو د تعقیب دنده درلوده چې ټول کور یو ځای ته لاړ شي او وروسته دوی د غلا لپاره کور ته وردننه شي. جیټ یو ډنګرکی هلک و چې له کور څخه د باندې د وسایلو په ایستلو کې یې لوړ ځواک درلوده او جک ترکیه هم کولی شول چې له 1 دقیقې څخه په کم وخت کې هر ډول قلب چې وي خلاص کړي. لالي مایکل ته وویل چې کور چیرته دی؟ ویې ویل کلیو په شتا کې.